د جمع د مونځ د فضیلت په باره کې دا خبره ذهن کې وساته چې په دې باندې انسان ته الله سبحانه وتعالی دومره لوی اجر ورکوي، دومره غټ اجر ورکوي چې ملائک د یو بل سره سبقت کوي، د یو بل سره جنگ جګړې کوي چې په دې اجر باندې زه لیکم دا زه د الله مخې ته وړم. د دې منځګزار چې د جمع سره یې منځ کړی دی دا اجر ورته زه لیکم، د یو بل نه مخکې والی په دې کې کوي. حدیث کې راځي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ موږ د سحر جمع ته په انتظار وو د نبی صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم راونوته تر دې حده پورې چې موږ سره یره پیدا شوه، نږدې وه چې سحر راختې وې، نور راختې وې چې ګورو نبی صلی الله علیه وسلم زر راووته او ډېر په تادۍ سره رامخکې شو، اذان وشو. نبی صلی الله علیه وسلم د سحر جمع ورکړه خو مختصر جمع ورکړه، اختصار یې پکې وکړو. عموما په دې ټولو منځونو کې به د نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې دا د سحر منځ به د نورو منځونو نه لږ اوږد کوو. حدیث کې داسې راځي د شپېتو نه واخله تر سلو آیاتونو پورې به په دې کې لوستل. خو په دغه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم جمع مختصر وکړه چې سلام یې وګرځو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای صحابه کرامو تاسو ته پته شته چې ولې لیټ شوم؟ زه ولې ناوخته راووتم؟ په ما ولې ناوخته شو؟ وایي زه د شپې راپاڅېدم، الله ته ودرېدم، تهجد مې کول، خوب را باندې غلبه وکړه، سترګې مې پټې شوې، وجود مې دروند شو چې ګورم الله سبحانه وتعالی په خوب کې په ښایسته صورت کې راغلی. وایي ما ته الله سبحانه وتعالی وفرمایل فیما یختصم ملأ الاعلی. ای نبی تا ته پته شته چې د ملائک مقرب فرشتې په څه کې یو بل سره بحث مباحثه کوي؟ دا کومه خبره ده چې د یو بل سره په هغې تکرار کوي؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې الله سبحانه وتعالی ما ته خو پته نشته. لا ادري یا ربي، ای الله ما ته خو پته نشته. وی الله سبحانه وتعالی راته بیا وفرمیل چې یا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى. ای محمد تا ته پته شته چې د الله مقربې فرشتې په څه کې د یو بل سره بحث کوي؟ وی ما ورته وویلې چې الله ما ته خو پته نشته. وی بیا یې راته وویلې چې یا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى. دا ملائک په څه کې د یو بل سره بحث کوي؟ وی ما ورته وویلې الله سبحانه وتعالی ما ته خو پته نشته. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی الله سبحانه وتعالی د الله اسم مبارک زما په دې اوږو باندې کېښوستو چې ما دې سینې ته یخوالی محسوس کو. وی فتجلی لی ما ته هر څه ښکاره شو، ما فی السماوات و ما فی الارض، ما هر څه کتل چې په اسمانونو کې څه شروع دي او په ځمکه کې څه شروع دي، د الله د دې لاس مبارک د کېښوستو د وجې ما ته هر څه ښکاره شو. وی ما ته بیا الله سبحانه وتعالی وفرمیل یا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الاعلى. محمد اوس درته پته شته چې دا ملائکه په څه کې د یو بل سره جنگ جګړې کوي؟ دا په څه کې د یو بل سره بحث کوي؟ دا په څه کې د یو بل سره تکرار کوي؟ وی ما ورته وویلې چې نعم یا ربي، ای الله ما ته پته شته فی الکفارات، په کفاراتو کې د یو بل سره بحث کوي. وما هن، الله ورته وویلې کفارات څه دي هغه ووایه، سره د دې چې الله سبحانه وتعالی ته علم و. خو د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې نه یې رایستل. وی وما هن، دا کفارات څه شی دي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم یو څو عملونه وښودل چې دا عملونه کفارات دي، هغه عملونه دي چې ګناهونه دې معاف کېږي ورسه، او د دې د اجر په لیکلو کې ملائک د یو بل سره بحث کوي.
د یو بل نه مخکېوالی کوي چې زه دا عمل لیکم د دې اجر زه لیکم. وی نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل مشی الاقدام الى الجماعات، په کفاراتو کې دا دي چې سړی جمعې د جمع دپاره د کور نه راوځي او قدمونه اخلي، الله سبحانه وتعالی په دې قدمونو دومره اجر ورکوي، دا قدمونه الله سبحانه وتعالی ته دومره خوښ دي، الله په دې دومره خوشحالیږي، دومره لوی اجر ورکوي چې ملائک د یو بل سره په دې باندې جګړې کوي چې دا اجر زه لیکم.